اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخکې حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د ژوند مثال ورکړ د یو سفر سره. د یو سفر وی زړوي راولیدو ته نږدې وي، نو د دې سفر یې دا راولیدل چې څومره نږدې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان اجل د دین هم ډېر نږدې او په جلدۍ را روان دی. نن به دا خبره ذکر شي. انسانان په دنیا کې دعوی کوي دا مال زما دی، دا کورونه، دا برګین، دا ګاډي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته انسان چې دی حق هغه یو کور دی چې په هغې کې واوسېږي، جامه د چې هغې باندې خپل عورت پټ کړي او هغه وچړوړي چې هغې سره ترکاري هم نه وي. بس د انسان حق دی دا وخوري ولاړ. نو دا ټول د انسان مال نه دی، دا مال د ده ورثو دی. عثمان رضی الله عنه مشهور صحابي دی، حدیث راوي دی. دا د هغه صحابو نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی. عشره مبشره نه دی. تقریبا د فیل کال په شپږم کال د فیل باندې پیدا شو، یعنی د فیل د واقعین وروسته شپږم کالو چې د دنیا ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د چې ایمان راوړ 40 کس. انتہائی زیات حیاناک انسانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور رقیہ بنت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبي وا. اولنې هجرت چې مسلمانانو کو حبشې ته، هغه عثمان او د دې بیبي وا، او تقریبا 12 نارینه او 4 زنانه وو. د عثمان بن عفان په مناقبو کې راځي انتہائی زیات خصلتونه او خویونه الله ورکړي وو. ډېر تقوادار انسان. قرآن کریم سره ډېر انتہائی زیات مینه وه، تر دې چې د شهادت په وخت کې د قرآن په لاس کې و، د بدن وینې په قرآن باندې ولوېدې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه. حیاناک انسان و، ډېر عاجز پرهیزګاره. د جمعې په ورځ مازدیګر په ډېر ظلم باندې په شهادت باندې ورسېده، او د جنازې لمونځ ورباندې زبیر ابن زبیر او د ابن سعد د روایت موافق د هغې نه دا معلومیږي چې جبیر ابن مطعم رضی الله عنه باندې جنازې لمونځ او جنت بقیع کې دا ښخ شو. نو دا صحابي وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال: یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال: نشد پارا د بچی د آدم حق بغیر د دې درې سیزونو نه، یعنی د آدم د اولاد د درې سیزونه حق دی نه، خو د آدم د اولاد داوی چې آسیا بستی. بیت یسکنه هغه کور چې د انسان پکې اوسېږي، بس دا د کور دی او د حق دی چې دا پکې ژوند وکړي. وثوب یواري عورته هغه جامه چې د انسان ورباندې خپل عورت پټ کړي، دا د انسان حق دی. او وجلف الخبز والماء هغه جلف الخبز څه ته وایي؟ ای الخبز الغلیظ الذي ليس معه ادام، هغه وچه ډوډۍ چې د هغې سره ترکاري نه وي. او لکه څنګه چې په ترمذي په روایت کې راځي
وې د انسان حق چې دی دا درې څیزونه دي. یو کور دی چې په هغې کې واوسېږي، جامه ده چې په هغې باندې عورت پټ کړي، او هغه ډوډۍ وما ده چې هغې باندې صرف د بدن وده وکړي. نو جلف الخبز لیس معه ادام، هغه ډوډۍ چې هغې سره ترکاري نه وي، او چا ویلی دی چې هو غلیظ الخبز، کلکه ډوډۍ، وچه کلکه. بس دغه د انسان حق دی چې په دنیا کې دا وخوري او بس. په روایت کې راځي کوم انسان ته چې دا څیزونه میلاو شو، یعنې کور چې په هغې کې واوسېږي او دغه رنګې خوراک او د ده بدن روغ وي، بس داسې ګویا چې د دنیا ټول نعمتونه الله تعالی د انسان ته ورکړه. ټول نعمتونه الله تعالی د انسان ته ورکړه. محمد ابن واسع رحمه الله فرمایي د ده باره کې راځي، وایي چې هغه به د هغه چې ډوډۍ راواخېسته، اوبو کې به یې رنده کړه، بیا به یې خوړله، او دا به ویله که څوک په دې باندې صبر وکړي د دنیا د محتاجۍ نه به د انسان خلاص شي. وچ ډوډۍ او هغه اوبو کې لمدوله. وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم ما من مالك، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبدالله بن شخير دنو فرمائی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر دی سورت تلاوتی کا، او الہاکم التکاثر مانا دادا الہاکم غافل کری تاسو التکاثر زیادوالی د مالونو، تاسو د مالونو مشغول کړئ، اولادونو په هغې باندې فخر، عن طاعت الله والعمل الاخره، د مالونو مشغول کړئ، اولادونو مشغول کړئ د عبادت الله تعالی نه، د طاعت د الله نه، او د عمل د پاره د آخرت، حتی تر دې پورې چې تاسو اهر وګرځئ د قبرونو، وفات شو مقبرو ته ورسېدئ. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یقول ابن آدم، وی د آدم بچی وایي مالی مالی، دا زما مال دی، دا زما مال دی، دا زما مال دی. خلک وایي ګڼه کورونه، بلډینګونه، موټرې. وهل لک یا ابن آدم مالکا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته دی تا د پاره ای د آدم بچیا مالک سالماننا الا ما اکلتا فافنیتا، مگر هغه مال دی چې هغه تا وخوړو بس ختم شو، بس دا ستا مال دی. او لبستا فابلیتا، یا هغه لباس دی چې تا واغوسته او هغه زوړ شو. او تصدقتا فامضیتا، یا هغه صدقه ده چې تا وکړه او تېره شوه، معنا دا چې دا د آخرت دپاره ذخیره شوه. نو آدم بچی کله چې ته دا آوازونه کوي چې دا زما مال دی، دا زما مال دی، دا ستا مالونه نه دي، دا ستا د ورثو مال دی، ستا مال هغه دی چې تا وخوړه او ختم شو، واده وسته او زوړ شو او صدقه ده ورکړه. دا نو ټول مالونه ستا چې دي دا پاتې دي ستا د ورثو دپاره. د دې وجې نه روایت د بخاري کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کچیرې د آدم اولاد ته یو وادي د سرو زرو ورکول شي، نو بیا به وایي چې کاشکي وبلوئ، که بل ورکړي بیا به وایي کاشکي وبلوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی د انسان مور شي په خاورو باندې، د خاورو نه بغیر د انسان نه مړېږي. نو په دنیا کې د انسان صرف دا درې څیزونه حق دی: کور چې په هغې کې واوسېږي، لباس چې په هغې باندې خپل عورت پټ کړي، خوراک دومره خوراک چې د بر ضرورت پوره شي. د دې نه اخوا چې انسان وایي چې دا زما مال دی، دا مو کور دی، دا بلډینګ دی، دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ستا د ورثو دی، ستا مال هغه دی چې ته پکې اوسېدلې، و د خوړ ختم شو او صدقه ده وکړه، هغه به تا دپاره آخرت کې ذخیره وي. الله تعالی د موږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.